الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر خبره رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام حجۃ الوداع یا حجۃ البلاغ لا د یو لک څلور څلوېښت زره ملګرو سره راغی. خپل دعوت به وکړي او به د ماسپخین منځنه ورسره احرام مسله برابر کړه. تلبیه شروع کړه د ماسپخین منځنه ورسته او چې ویلې چې کله سورلې لخته او چې ویلې چې کله د خړګې برابر شو لبیک اللهم لبیک د الفاظ ویلې. پرار باندې روانو ملګرو چې نه د عمرې کړي او چې د حج او چې د دواړو عبد الله ابن عمر به محمد رسول الله تعقیبولو چې کوم ځای کې کینی او کوم عمل کوي زګه دا شدید الاتباع د رسول الله سخت تابعداري کوله. بهترین انسان اخر کې به حجاج د شهید کې د لاره کې درې کارونه وشو. یو دا چې سپینګری یو چاري وزر ولا سونه کې نیولې و پیدل روان کړي او دا ولې د نظر کړي چې زبا حج لازم پیدل د الله نبی ویل چې الله خدای باندې دومره مسله نه کوي دا قسم کفاره ورکړي. څه خلکو سره مخامخ شنو ویل تاسو څوک یو مسلمانان یو ډېر خوږ لفظ دی چې موږ مسلمانان یو سړی چې تعارف کوي په اسلام دی کې رسول الله ډېر خوشاله شو وي ته څوک یې انا رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځنانه ورته ویل یا رسول الله دې ماشوم حج کیږي وی کیږي تعالی اجر دې خو شکل بالغ شوی به حج کوي. جنت غنې شو کړه دم پېښه کوي چې ظاهر دا اهل المداقالنا معلومیږي چې پېنشته. د عائشہ رضی الله عنها تذکرہ مو کړل چې عائشہ به فرمایي موږ به طواف کولو مخ به مولوسو چې خلک برالو نو مخ را پټ کې کله به د صادر موږ پر مخ باندې ولګیدو بغیر د کم دم نه. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله ملګرو لوي ویلي چې تاسو نه د عمره وکي په باندې ګران تمام شو خو لیکن د رسول الله تابعدار دي نه د عمره وکي وېزما عدت مرز راغی. ما جړلې پښتنه وکړه چې عائشه ولی جاړي ما یا رسول الله زما خو دې تکلیف راغی وکړ چرته ستا نصیب کی نو لاړه بشي او کني به وپاتې. د صح په وخت کې مکه ور داخل شو غسل وکي سورلې باندې سورلې درې یو ملګرو له تعلیم ورکي او بل د سنت طریقه ده او به د حجر اسود خو لورغه څو به د ملتزم نه شروع کړه خو بنا بر هر تقدیر د ټوله مسله کړو دعاګانې وکړي لښنه اوچت کړي نو ظاهر د حدیث نه د معلومیږي. صفات غرب باندې لاړو الته دې کړ د لاس کته ورته کې بیر مروه په طرف باندې لاړو دغه ورسره ملګرو له ویل چې تاسو قصر وکي یا سر وخره ویل یا رسول الله دا ولې ما د قران اراده کړې دا ځکه زما عمره حج او صلی ټول راوځي. ملګرو دا کار وکي سرقه به مالک ورته ویل یا رسول الله دا هر کال لپاره د کسب سکل دا خصوصیت دی ال الابد په توافونه ونه کړو ترڅو مسافر که طواف وکي او بل زماره ملګرو جنجال جوړ نشي او قصر منځ وکي. اگر که زموږ نبی د مکې د خوشا کور مدینه کې دی عليه الصلاه والسلام د دین ورسره یو صحابي فرمایي چې بلال صبر داوود صبر اوي سوي دي ملګرو په دې ابو باندې سم جنگ کو جنگ یو بل وجل تبرک وکيو لکه نن مې سره درس کې راځي خو ګوردا صرف رسول الله پورې خاص دي هغه باندې مو خپل ځان نه قیاسو چې پیر شیخ داوود صوبری او د قشنده د شیخ شیخ داوود صوبری او د پلاني مولوی شیخ نه صحابه کې دا مسله شوی نه بل چې بچنګي رسول الله او چې انسان قیمتي زموږ الله محبوب ده الله سره ډیره مینه ونه زګه د خصوصیت لرلو. دغه نورسته به ستره ودروله او مونږ وکي او به ډایرکټ لاړو مسجد قبله الته پنځه منځونه وکړل ترڅو پورې سبا آمدګي کله کوي. نمبر کې د خیمه به اوله شو د زوال نور سبا سره داخل شي خدا مخه داخلو وجه داوا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام عذر لرو ملګری زیات و تقریر به وکړي ډیروګه تقریر وکړي چې دا معبر ربيعو دا تقریر یې ویل شي او سمون ویل کېږي. د عرفات په میدان کې د عرفه دوره د بهترین ورځ د سنت طریقه به دا چې انسان خطبه او دغه ورسره به مسبکین منځو کې او به مازیګر او شرط پر مازیګ قصر د دوه رکعات دل حقوق بیان کړ. ذکر مخلوق د حق مبارک رسول الله ډیر ترغیب ورکړي ترڅو پر عربو کې هم د عادت او په عام انسانانو کې هم د عادتونه دي چې په یو بل باندې ظلمونه کوي. رسول الله ویل چې دې ظلمونه بزان ساتي. اوله خبره ورته دا وکړه ان دماءکم ساسو د ویني ساسو مالونه
تاسو عزتونه دا په تاسو باندې د حرام او من دي لکه دا ورځ په دې میش کې بریځي کی غیبتونه بنه کوي ناروا قتلونه بنه کوي د خلکو مل نو بناروا باندې اخلي نه دغه مسله دا وکړه چې اے ملګرو د جاهلیت څومره جرم قصاصونه د چا پورې بندي هغه ګوردنن نه معاف د څه بنه کې چې وځي سړي حج وکي او د عرفات پورې دا مسله بند را شکل دي چې نه بر او ته زبدل انتقام اخلم وجه دار چې زموږ د زړه دښمنی و نه رسول الله فرمایي چې هغه دښمنان مشمنان ختم غنن د خپل اند شوي او اعلان وکي چې اول زما خپل د چا پورې پور پاتې دي ربيعه ابن حارث د رسول الله د کاکا بچو بنو سعد کې دا وړي کې ماشومه د شودو د پيو لپاره به ولې او نبي الته حوازن ور باندې حمله وکړه په دې حمله کې دې جګړه کې د رسول الله د کاکا بچیم وفات شو ویشتل شو بچو ماشوم د الله نبی ورشه وردا ما معاف کړو نو چې کله ما معاف کړی تاسو هم د قشنده انتقامونه نور معاف کوئ دلیل دې په دې باندې چې اول به مسله په ځان باندې راولي دغه نور سبب د نور ملګرو باندې راځي کته په ځان باندې مسله راولي په نور ملګرو راولي دا ګورګرانه تمامي کی قرآن کې الله فرمایي چې د خپلوان دی ویره او الاقربین چې کوم نږدې دي وجه دا چې به تابع خلک اعتراض کوي مړ استغفر ملګری او بچی د شکار کې موږ له دا مسله بیانې او بل قومي مشرانو چې دوی خبره ومني ورسره خلک ټول مني او د دین د اسلام د خپل پردي ټول ګور علي سویره بده کې د امتیازات مکو چې دا مولوی شیخ د خیر دغه دا کارو کې او د بل وینه کوي دا مسله بنئ دریم خبره دا وکړه رسول الله ویلي چې څومره سودونه دی هغه ختم ټیک دا ارسله په خپل رسول مال اخلي او دا ناروا ده به ویل اسما عباس ابن عبد المطلب کاکا مې هغه خلکو سره د سود معاملات کړی دي عباس چې اسما کاکا او اسما تر دي هغه به صرف او صرف خپل رسول مال ور نور ګور سود ختم عباس ابن رسول الله کاکاو مخکې ایمان راوړل رسول الله په امر باندې مکه کې وشیدو به ایسه فتح مکه کې د ایمان راکاره کې عمر بن الخطاب عثمان بن عفان بچ کله بلار باندې روان وو شویب خو پرې ده نو کله به عباس یبرد نو ایسه برکته شو اکراما للنبي او رسول الله به ویلي وی عباس چې څو zarar ورکې د دې سره کمال چې zarar راکې تقریبا په خپل عمر کې اتیا غلامان آزاد کړي دي قوي رأي انسانو مضبوط انسانو دنګ ویله بچا باندې د سود مسله د ویساغه ختم شو خپل رسول مال بوالي د سودونو په ډېر مختلفه طریقې د رسول الله فرمای یو روپې د سود چې سړی استعمال کې د دې سره 15 درش کړ د خپل مور سره زنا څومره خطرناک قران کې الله فرمایي د سزما اعلان د جنگ دی درې مطلب لري یو خو موږ الله د شی ویل شي د خلکو سره او جنگ کې رسول خارو سره دویم د دې دا مقصد د جداز ما دشمنان دي څومره عمل نه کوي زینه منم دریم په ورځ قیامت به رسول الله رب العالمین دواړه د دې انسان مقابله لري وږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکله چې معراج لا ختم یو قوم ولیدو چې هغه په خېټو کې ماران لړمان دنه پراته و غټ غټ نو ماته پوښو کې داخله سود دی ودا هغه سود والا خلک سود خوري دي او امام زاهبی رحمت الله علیه روایت پیش کړی ولا خېټه به دومره غټ شي لکه تعمیرونه چې په کوم طرف کې شي انت به ملاق باړي ورځيږي به او لوی سود په سودونه کې د مسلمان به عزت را خو حاصل دا منا چې بدید الله جګړې د سړې به ودرېږي او سخت مخالفت اې دې به جدا جدا شروطونه لري به تور مثال دی چې د لپاره بنقد کې یو رټو په قرض کې بل اگر کبا علماء د جواز قائل دي لکه امام ترمذی رحمت الله علیه چې دا موبایل په نقد کې بل 1000 روپے چې قرض اخلي بدول 1000 روپے د 3000 روپے ودا د نیټی دي المعاملات الماليه د سعودي علماء یو فتوا شایع کوي تقریبا ډیر رجل دا غي کوم دا خبره ذکر کړي چې دا جواز مسله دا خو ولې په بل طرف باندې ډیر دلیل په دې موجود دي چې دا شی ناروا دي نن څومره مسله خلک بده کې اختري د الله نبی فرمای قیامت د نشي هیڅ کور په پات نشي مګر د سود غبار او بخار ور داخل شي ابن مسعود سے ویل و ان کان هذا بنقدن کذا شی په نقد باندې اخلي په قضا په دومره پیسو دی او په قرض باندې اخلي دومره پیسو دی نو یا په کم شي فیصله وکي یا ګوره په سود باندې ورګټ شوی دا مولین یو دا فتوی به کې لیکي ودا جایز دي عوام خوشاله شي پلاني مولوی څنګه دا فتوا را کړی نو د عبد الله بن مسعود خبر لته متوجه شو دا شکه په نقد باندې اخلي دومره او په قرض باندې اخلي دومره یا سود لازمي یا په کم شي فیصله وکړ دا کو سود هم نشه ډیر عظیمه ګونه ده اخر به د اخلاق سره کله زده کوي ځه چې ته ایماندار ته کاروباري سره او د بل سره بیچاره او غریب دی ته څو هغه سره همدردی کوي چې اخلاق سره به څنګه باید پیدا کی ترحم پیدا کی شفقت پیدا کی رسول الله دې باره کې حدیث ویلې ده قیامت کې رب العالمین یو ملک لوي چې دې بنده عمل نامه ګوري دې کې سړي الله وی چې به نشته به به چا باندې قرض شو وخت به پوره شو هغه سره بنو وې زمونه بل مېش به راکی به چې ورغه وې زنه بل مېش به راکی به چې ورغه بل مېش به راکی تر دې چې دې راغی نو الله رب العزت فرمایي وې زړه لایق هم چې د سر نرمي وکم په دغه عمل باندې دا سړی ما ماپ کې جنت ته بوځي اخلاق مولوی شریف دا فتوی کې ډېر احتیاط سره ویل کی
کدا سودم نشي د عوام او د مسلمانانو باندې لګ رحم وکړ دي شفقت وکړ دي چې فقیران دي خاصه اخلاق مخکې مونږ ویلو د محمد رسول الله هغه بدی باندې خپلېږي چې انسان کې تواضع وي حیا پکې وي صدق پکې وي رافت پکې وي او د صبر مسله پکې یو د رحمت مسله پکې د صحابه احترام ساتي د قران او سنت تعلیمات عمل کراولي بدګمانه نه کوي په خلکو باندې به پیدا کارونه کې ځان سړی نه بندي حسد نه ځان وساتي د قشن د جبه کنټرول دی ویلي څلورمه فیصله دا وکړه رسول الله ورته ویلي چې یا یوحنا خلکو د زنانو مبارکي چې دا اوس شي وي چې موږ د زنانو حقوق د زنانو ورځ ده او بل زنانو باندې ظلمونه کیږي او د اسلام به ظلمونه کړي په دې ټول انسانانو کې بهترین شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم ته هغه وګوره چې د زنانو څومره پای باندې څومره شفقت ذکر کړی دی دغه دین د اسلام د زنانو د حقوق مسله برابر کړی دی د اسلام دراتګ نه مخکې د دې خلکو د زنانو سره د حقوق مسایل وګوري دی وحشي په نظر باندې قتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل د زنانو سره دي چې لکه زندانیان زندانی چې هغه زندان مالک او د قشن دغه هغه قومندان لا محتاج دي کوورته وی کینه کینی کوي ودرېږي کوي وزه کوي والدي سو کی تړلې اگر کاغذ مری ولې نه نو دا څو سره زنانه دي حتی تر دې زندانین دي تر دې پورې باج علماء دا لیکلي چې دا زنانه په خپل مال کې بغیر د خاوند اجازه نه تصرف نشي کولای به تور مثال سر زر دي دا سر زر خرڅین د خاوند سره به ور مشوره کوي دغه نه ورسره د خرڅو مسله څنګه کو څنګه نه دی ورته ویلي او به ورته ویلي د دې زنانو په اړه کې چې دا ګوره تاسو لکه حلال دي رب العالمین په دې قول باندې حلال دي چې تاسو یې دینه مزي والے په مقابل د مہر کې او کدا تاسو له حلال دي په دې مناسبت باندې چې ما توبه لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دا خو الله تاسو له ویلي دي او زنانو هم دا خبره ذکر کړي چې اے زنانه کله چې د خاون په بستر باندې یو سړی خبرګي ګوره هغه پرې نه دی چې هغه خبرګي به دې چې سړی ولې په بریځه کې ناس قران کې الله به دا ویل کې زنانه سره چیرته لنجو باسونه رالل نو وعظ ورکول په قران باندې وای روا کبه دې برابر نه شونه بیا ورنه په اغجر سم رسول کې جدا شه یا مفسرین ذکر کوي چې شاور واړه وځه په دې باندې زنانه ډېر خپکی د نکاح واجب دې خبره نه شي خوښ پرستی سړی وږي دغه زنانه د مسجد والا و بس کوکر زنانه هغه په دې خبره باندې پیږي چې د خاون ولې زمانه خبره هغه چې هر کوشش غواړي دا اوس ځان سره جوړي چې په دې مونږ رسول الله فرمایي به ورته وال ورکه غیر مبرح دا معنی چې اډو کې ماتنه کې او د قشن وینه تیراونه باسي عبد الله بن عباس ویلي مسواک باندې دی وال او کبه بد اخلاق نو ایسه نفقور باندې بندول رسول الله فرمایي دا چې یو بوختنه جوړه شوی دا کته څومره نه غیدا ګرماتي کی کزنانه سره څومره خرابي وکي لیکن اورسته اخو دي خو شنو دا خامخه دا خبره تعالی کې چې لکه دې کور من کله داغلو اچرته من خبره زدل نه ده قران کې رب العالمین فرمایي کبدی کې شرط یو صفت بد به معنا بد زبان یعنی تیز جبل لري یا بل نو کې دې شبل بږي کې د بچی تربیت دینداری انسان به سره گزاره کوي او رسول الله فرمایي پتہ شو کې بهترین انسانان هغه خيارکم لاهله شغد خپل سره ډیر خروي او به ورته ویل چې تاسو اخرین نبی پنځمه خبره ورته وکړه زمانه ورسره بل نبی نه راځي ارچ عیسی علیه السلام د هغه هم د امتی په صفت باندې ژوند کوي شیخ عبد السلام سے کتاب لیکلی دی د منکرین حدیث په زیارت انکار حدیث انکار قران تک د صحیح احادیث نه انکار دار قران نه انکار دی هغه کې به دا خبره ذکر کړي د عیسی علیه السلام د نزول مبارک وی عیسی علیه السلام چې کله راکته کیږي منارۃ البیضاء باندې دا به د امتی په صفت باندې ژوند کوي د شی بنئ چې قران او حدیث به منسوخي او بل کتاب براوړي انجیل مثال دې دی د دې ملک وزیر اعظم دی صدر اعظم دی دا چې کله بل ملک لاړ شي انت خلک دا په دې نامه باندې پیژنې چې دا وزیر اعظم دا وزارت وزیر داخله دی وزیر دفاع دی خو څه مخېل چې آیا دا دغه په ملک به دومره اختیارات لري کوم چې په خپل ملک لري من به عیسی علی السلام پیژنو په دې مناسبت باندې چې دا الله یو نبی دی لیکن چې کله دا په آخر زمانه کې راکته کېږي قیامت ته نږدې من به دې صفت نه پیژنو چې و زده د شرع برازي او د رسول الله د شرع منسوخ کوي بلکې د قران او سنت تابع ژوند وکړي دی ورته ویلي دغه مثلا نبی کریم علیه السلام دا بیان کړ تاسو ګورئ څومره جامع نبی له څومره کې څه خبرې کوي ويصلوا تاسو منځونه کوي بینځه منځونه د منځونه ورسره به د روزي اهتمام دغه ورسره به د زکات مسله او به د حج مسله به د اختلافي مسله ده چې جهاد کله فرض عین نو سره به حج دی او کنه اعمال به د جهاد کې مصرفي نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي تداخل فی الاعمال جائز نه دی جهاد ځان له فرض دی او د قشن د حج ځان لدی لیکن که چیرته نفلی در باندې لازم وی اهل علم فرمایي به دا تک تمکو بلکې هغه مال هغه به مجاهدینو په تایید کې ولګوا اگر که بعض علماء دا خبره ذکر کړی دا
چې رسول الله د حج مخکې د جهاد مسله ذکر کړې وې دینه دا خبره معلومه کې چې فرضي حج پر خودل پکار او بده کې ځان او مال لګول خو لیکن بنا بر هر تقدیر د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د قول موافق تداخل په اعمالو کې جائز نه هغه مستقل عمل او داخل مستقل دی ورته ویلي او رسول الله به دا خبره ورته وکړه چې تاسو وګورئ د خپل مشرانو خبره مانی هغه ویلو ګټه بچي و تدخل الجنه رسول الله فرمایي نتیجه به دی چې جنت ته ور داخل شي دلیل به دی باندې چې د جنت داخلي دوه لپاره څو طریقې دي یو چې قران موږ تاسو ذکر کړی مونږ دی د قشان روزه ده زکات دی حج دی کیسه اخلاق دی ایمان دی منځ کې عاجزی ده د ژبه حفاظت دی د فرش حفاظت دی د وادي پابندی ده د امانت پابندی ده د منځ حفاظت دی خلکو له خیر ورکول دي شکل د قران او سنت برابر جوړول دي مسلمانانو باندې بدنام نه لګول د مسلمانانو مابین کې جدایي اختلافات تفرق نه راوصله د مصیبت په وخت کې صبر د رحمت په وخت کې د نعمت په وخت کې شکر ایستل د قران او سنت باندې ژوند تیرول د مسلمانانو په ژوند کې ستاسو مینا په خپل ګوندې باندې شفقت چې بادشاہ شه دروغ ونوي اهل عیال الله درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي پاک دامنی وکړي معاملاتو کې بنرمي کوي صدقې ورکړي امر بالمعروف نهي عن المنکر وکړي پریوته سړی وروچتای یو سړی بیکار دی هغه به کار پیدا کوي او د خپل شر به د خلکو نه بند ساتي د دین ورسره رسول الله فرمایي الله فرمایي به ته جنت لاړ شي به ورته ویلي څومره نشانه دې خبرې له متوجي وی ترکت فیکم امرین ما پتا شو کې دوه شیونه پرې خودلې دي کوم چرته په دې باندې پنځه ولګول او منګولې مولګول نو یاد ساتي هدایت ته کوم دې باندې پنځه منګولې ونه لګولې ګمړې ده قران او سنت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا زموږ اوسو دین دا دوه پای دي دا څومره اقوال لري خلکو د دې مولانو د دې شيوخو د دې مړو د دې ژوندو دا به موږ راخلو خطیب شیربنی د سورې شورا د روایت په تشریح کې فرمایي په دې قران او سنت باندې به موږ تاسو تعلق کړی دي سر شرط برابر په دواړو سترګو عمل به پکې کو برابر نه هغه موږ پریدو دغه خبره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کړی دا ابو یوسف له ویل چې خبره موږ نه ملي قبل کې موږ دا خبره په قران او سنت باندې وته لګی دي سر شرط برابر او عمل پکې کې نه بدقه دیوال باندې وولې چې صحیح حدیث تاسو لور شوی دا موږ مسلک دی شاول الله سے بزګه ویلي وی چې کله په مسله باندې قران او سنت موجوده او ته یو چا خبر راواله او دا ورته مات کې قیامت کې بس تاسو عذر الله له پیش کړی شي دین د اسلام اغاز منځ د قران او سنت نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی قال الله قال رسول چې کوم خبر باندې موجودي او دا دین دی قران بارکه به الحمدلله بار درسونه کې دا ویل کېږي چې ډیر بهترین فضایل لري رسول الله فرمایي چې قدر لري لکه د نور خبرو باندې لکه څنګه چې الله پر مخلوق باندې غوړه دی رسول الله فرمایي چې کوم مجلس قران بیانې کې په دې د الله رحمت دی او په دې باندې سکینه او دا د الله په مجلس کې دی او کله چې دا مجلس د ذکر اخر لور شي کې دی ټول بارکه الله د بخنه اعلان کوي رسول الله فرمایي طالب العلم د فلان دی ملائکه وزري غوړي او کدا به چرته مرشد به شهید دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي طالب العلم الله په قبر کې نه خوري کوي وغيرها ډېر منقبتونه دي شته حتی رسول الله د احد په غزا کې د مرد د ژوند نورسه مرګ چې راځي پاغي کې د قران ور ډېر لحاظ ساتل دي چې کوم یو ملګری باغره قران سره زیات تعلق لري په حد کې به مخه لګي دې ادبونه بار بیان شوی علماء په کتابونو لیکلي او داس باندې کې نسلو توجه باندې کې نسلو د چا لپاره نه قطع کوله اعوذ بالله ورته ویل او په خلاص کې نیول په کم بنچ کې خود لکېږي پاغي باندې خانه اړول به یې لیکل به نه کوله تدبر پنځ باندې وسله چې زیره جنت راشد الله نه دعاګانې چې زیره جهنم پکې راشد الله باندې پنهي د عمل پنځ باندې به وي او دعوت به خلکو لکه د حاکمیت کوشش وکړي چې مشکلات تعالی رسیږي صبر وکړي د الله د رضا لپاره ورته کینی علم به در نصیب شي تقوا به ځان کې پیدا کړي دي د دمکینه به ځان متوجه کړي منکه غم دادي دا حدیث د يهودو بارک دي دا آیات د يهودو بارک دي د نصاراو بارک دي د مشرکینو بارک دي د پلانونو بارک دي او چې جنت کله راشي به ټول کوتي ځان نه شي ودا زموږ بارک دي او شریفه کې کتاب دی هغه کې شعر دی یو چا نه ګیله کړی دا چې کله حلوا په خشي جنده ورته راغړي جګړې به ورته موږ راغواړي تعجب زموږ پر انصاف باندې دا د يهودو بارک دي د مشرکینو بارک دي د نصاراو بارک دي خو جنت چا بارک دي هغه بس به زموږ بارک دي قران به هغه وخت پیدا و چې ته چې دا ټول مسلې به ځان له متوجه کوي دی آیات کې دا خبر الله مالا کړی دا کله چې وکړه د څه پر سره کیږي کاغه اره مسله وټیک د يهود نصارا فلان دا یو مثال نمونه تیر شوی دا کدا چې بتونه چرته به مونږ موجود شونه دا به خامخه به د عذاب مونږ لري د الله عظمت بزړه کې لري دنیا سره به مين نه ساتي خوښ پرسي به پرې دی قوي امام بزان کې پیدا کې به علم در نصیب شي زړه به صفا او ساتي مضبوط عزم یقین صبر لیکن کله کله د علم د قران الله چانه اخلي
هغه چې په انسان کې تکبر راشي بدعت پکې راشي په ګناه باندې مشواله خواهش پرستی وي دنیا پرستی وي کمزور ایمانی دیوچا خبره بغیر دلیل نه راخلی ارزه کې عقل پیش کې به دا حدیث خو ما عقل نه من ډیر جنجالانو دغه جنجال پیدا شوی به دا حدیث مونږ ځکه نشو منلای چې الله په اخر حصہ کې د شپې د پاس اسمان لراځي خدای د جشپر افغانستان او ډنمارک او پلان هغه نور زینه کې بسالي به افغانستان کې شپه رااله ولا خارج مملکتونو کې چې ورځ الته وس الله راکته شوی کنه ایا الله رب العزت په دې عرش باندې به برابر نشي نو دلته راځيو که بنه راځي ته اس بکواس د خلکو ځان له جوړ کړي دا د الله صفات دي منی کوم چې دغه د شان سره مناسب قیاسونه په ځمانه به کاینا په دې کیفیت باندې ارجه د عقل وړاندې پیش کول نه او به ویلي وسنتي سنت می تاسو لپاره خو دو ان شاء الله کې ژوند باقی د محمد رسول الله د سنت او سل په دې به بیان سبا ان شاء الله د پنځشنبه ورځ هم ده چې ارسمه بیان شو درس مشي ویل کوم آیات دغه به ورسره باندې شروع کوشي څومره اندازې پردا به ورور رسیدا نو رسول الله په دې سنت کې څومره خیر دي څومره مسلې دي سبب زموږ تاسو درس د الله په فضل کرم سره هغه په دې باره کې چې د محمد رسول الله په تابعداري کې څنګه د اصل پیدا دي او کمی دي که ژوند چرته ان شاء الله باقی قران می تاسو پرې خو سنت د پیغمبر می ته پرې خو دا خبره ورته وکړه دین ورسره ورته نشه خبره وکړه چې انسانانو تاسو به ګوره مخامخ کېږئ غدن سبا ربکم د خپل رب سره د الله سره بساسو پیشي کیږي رسول الله زين ساجدا کول چې اغه دنیا ته توجه ورواړوي د دې وجه حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي خیر انسان هغه د شغه د مرګ نو ژوند لپاره کار کوي مرګ ځان سره یاد ساتي انسان په خپل عمل باندې سوچوږي چې زما د بدی څومره د زما د نیکی څومره د آخرت د ژوند هم ته رايات کوي د دنیا د ژوند هم ته یاد ساته چې زه هغه ژوند دې لپاره بربادوم رسول الله فرمایي د دنیا د ژوند د ماشه د وزر په اندازه باندې لیکن کافر انسان له بشر دی او غړپ کوندم نه وړ کړي د مصر شارب فرمایي وېدا قدمه چې وزر دی دا په ټوله دنیا باندې تقسیم قسمت او به کومې سوور شي فرض کړئ چې دا ماشي وزر شو دا چې وس تقسیم کوم مو به کومې سره شي چې ابدي شونه دي لپاره موږ به برباد عقلي دلیل به دې ډېر موجود دي دا ارشي جوړه د دنیا جوړه اخرت الله رب العزت فرمایي حدیث مشکات کې راځي چې اول ساسو پیدائش باندې قادریم دوباره قادریم کله وی باران کومه دا وش قانون شنتي غونه رو باسم تاسو د قبرونو رو باسم زمونږ الله عدل دار چې جنتی جنت لړ شي جهنمی جهنم لدا کله چې قیامت راشي د الله رحم چې فراخ هغه په دنیا کې نشته تر څو پورې غره نشي او د قشن دي عادیانو سمجانو حلاکت دلیل دی په دې خبره باندې چې رب العالمین په قیامت راولي چې دې برباد نه سم خل الله په قیامت را نه ولي ضرور به راولي دې به ورته ویلي چې تاسو به ګوره د رب العالمین سره به مخامخ کېږئ دا سره به تاسو پیشي کیږي او به دا ورته ویلي چې اے انسانانو زما باره کې به تاسو نه ګوره پوښتنه کیږي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم باره کې تاسو کوم عمل کړی دی تنه راشه ګوره هر څه نه پوښتنه وکړه څوک به الحمدلله زه محمدي او به تور مثال محمدي دا منه منسوب شوی محمد صلی الله علیه وسلم یعنی رسول الله چې کوم ژوند کوم مسله موږ لپاره خدای په هغه باندې موږ عمل یو شکر الحمدلله بلار نه کنه موږ مسلمانانو محمدیان ډیر ښه کله چې صاحب لار یا ورور یا څوک مرشد رسول الله طریقه ورته کومه متوجه ده یری مال علم نشي کله چې تابع د واده مسله راځي د رسول الله کومه طریقه تعالی متوجه ده کله چې ته خیر خیرات کې د رسول الله کومه طریقه تعالی متوجه ده کله چې ته مونږ کې د رسول الله کومه طریقه تعالی متوجه ده ته چې کله بازار لري د رسول الله کومه طریقه تعالی متوجه ده کومه دعا وکړي ته چې کله مې شګوري کومه دعا وایي ته چې کله نوې ماشوم پیدا شي او هغه د کجوره خلک ورکې نو څه ورته وایي ته چې نوې جامې واغوندې بیا به کومه دعا وایي ته چې ملمر رخصتې بیا به کومه دعا وایي ته چې شامل مشن به کومه دعا وایي ته چې شامل مشو ډوډۍ دوه اخر به کومه دعا وایي یو کمزوري موضوع انسان چې دی ول کومه دعا وایي دا څنګه چې کله به تور مثال تندرونی شي دا نور نه کومه دعا وایي دا بچ لګي کومه دعا وایي دا څنګه چې ګرځو ګرځي کومه دعا وایي څنګه محمدي دې خدای مثال زه تاسو له مجازي انجینر یم او دې بار ګټ چې سړی ماري شي مولوی صاحب زما داسې درې بسپی کور دی او په دې کې مالي نقشه جوړه کړي چې دومره اتاقونه فلان دا لري او زه به هغه نشم جوړول نه دي ټول خلکو له بس ذلیل او شرمنده شم کنه اڅ دروغجن سړی دی دلیل له بدی باندې شو ګوره زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې پوره پوښتنه کیږي دا ټول انسانان دا ټول علما دا په یو طرف باندې کار محمد صلی الله علیه وسلم په بل طرف باندې کوي دي ټول خبرې دا خبرونه قربان هغه باول ذکای د خلکو خبرې به هغه باندې تری بعد دغه به ته محمدي جوړيږي وسما باره کې بدرنه پوښتنه کیږي دی ورته ویلي دریمه خبره دا وکړه وزمانه روستا تاسو ګوره به د شونه ګرځي کې ارتداد مسله کې چې باج د باج بسره وشتيږي هغه به وښنه باج باندې وښنه مؤمن ګوره وښنه د مؤمن په وښلو کې د انسان عمل برباديږي مخکې موږ د درس کې ویلو رسول الله فرمایي چې انسان عمل بربادي کوي او د باج د باج بسره وشتيږي هغه به وښنه باج باندې وښنه مؤمن ګوره وښنه
چې کله سړی د مؤمن پسې السحر والی او هغه وجه دا عمل برباد د يهود نصارا سره مشابهت د هغه سره دوستانه علماء په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب لیکلی دی اقتضاء الصراط المستقیم ملګری غلیمان پښتو کې ورګي غونډه رساله ده الموالات والمعادات د الله لپاره دوستانه او د الله لپاره به دښمنی په ګناه باندې همیشواله د خلکو په وړاندې یو عمل چې ځان لشي به بل عمل د رسول الله د دین پر استهزاء د الله د رسول په قانون کې د بل چا خبره خسر هغه باندې کلک به ودرېدل د ایمان په نعمت ناشکری او د اسلام په نعمت ناشکری او مسلمانانو له ضرر ورکول مؤمنانو له ضرر ورکول دایره نه پیدا کېدل چې الله به معنی ایمان ولې دایره نه پیدا کېدل چې الله به معنی اسلام ولې د شي وخت کې د خلکو ایمان به بربادي کی ورسونه وښلې د مؤمن د امر څنګه د خلکو دا کړي په مقابل یو څه پیسې کوي دا پویږي نه چې دغه اسلحه مال د پلاني پلاس کې راکړه دا ټوپک له شنکو به مال په غاړه کې واښوله په مقابل یو څه پیسې کې دا چا پسې مار خو شي یو مسلمان مجاهد پسې هغه چې زه وځم رسول الله فرمایي چې ګورته د ایمان نور باندې خلاصي عمل د ټول برباديږي لیکن دا سوچ نشته وجه دا چې موږ د خواهش خپل الہ جوړ کړی دی عبد الله بن عباس فرمایي چې الهوا الہ یعبد دا خواهش او د نفس خلکو یو خدای دی چې بځغه بندگی کړي شي موږ الله رسول چې ویل هغه پاتې او چې زما نفس مال چې ویل دا بزر اخلاق او به ویلې ودی رسي دغه حاضر انسان غایب انسان له خبره کله چې هغه کې ډېری استعداد په نسبت سره دی صحابه کې یو کیفیت او تابعین کې به بل او به کې نور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کې بل انداز دراغه امام احمد ابن حنبل کې بل انداز دراغه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله کې بل انداز دراغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ناصر الدین البانی رحمہ الله همدا شهلو مجره قیامت پرې چې سره کوم استعدادونه الله په انسانانو کې خو دي تاسو به بل خبره کوي ته به یو حدیث دومره وارد نه دومره مسائل به نشته شرکه هغه ملګری چې دا خبره واوریدله او ویلې چې ما دین ورسو کوي نه رسو ویلې تا خو موږ له دین ورسو تبلیغ دی وکي ادا دي کې خیر خوې دی وکړه اللهم فشهد اسمان له وکړه یلا وته گواش یلا وته گواشا یلا وته گواشا د دین دا خبر معلومه شو چې چا کوم خبره یاد کړه غل بل ورسي په تبلیغ کې علم ضروري دي چې دا به تکاله مدرسه یو به د سربندي کې یو به اسناد اخلي یو حدیث تعالی ورشیدو یی دکاندار یو حدیث تعالی ورشیدو یی زمیدار یو حدیث تعالی ورشیدو یی ډاکټر یو حدیث تعالی ورشیدو یی انجینر یو حدیث تعالی ورشیدو یی صرافه یو حدیث تعالی ورشیدو یی عالم بس دا متصل بل رسول الله فرمایي چې بلغوا عني ولو آیه دا خبره د خلکو غلطه ده ځکه پیغمبر دا خبره ذکر کړی چې دا څومره خلک دي چې دا ټول علما نه و لیکن بیا دا تاسو د نور لور رسوي دیم ته نشه خبره دا معلومه شو اللهم فشهد الله نبی پورته وکړه اسمان له بیبي جل ته گواشه نتیجه دا خبره معلومه شو رب العالمین هغه خبره په عرش باندې برابر دی کوم چې داغه د شان مناسب دا ګور عقیدوي خبره ده ډیر مليان د عقیده ګډ وړه کته پښتنه تی وکي په عرش کې دا موجود دي او کله بعضی مولوی کتابونه دی وکړه حق حیران بشوي نه الله پورته دی نه کته دی نه کی طرف نه چپ طرف نه دی کم ځای قسم په الله چې دهریت هم دغه عقیده را پیدا کی دهریانو څه کوي چې الله کوم احتمال وکړه دلته شته ال تشتا کته چې د قرآن او سنت باندې پوي وینو به تعالی معلوماتو چې د الله رب العزت د ذات مسله جدا د علم مسله جدا د دې وجنه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا خبره نقل ده چې کوم سړی په دې عقیده باندې عقیده لري چې الله په عرش برابر دی دا سړی ګور دی ایمان نه کنګال دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله به مجموع الفتاوی دریم جلد پنځم جلد کې کتاب العرش کې مختصر کتاب العلوم امام زاهبی د سعود علماء او خبره به ذکر کړی دا ضرور زرهو دلایل په دې کې راجمع کړی او د الله رب العزت صفات هغه به موږ منو کوم چې داغه د شان مناسب بغیر تعویل نه تحریف نه تشبیه نه د الله قیاسونه په ځان باندې مکوا پرون درس کې دا ویل شي وو د اکبر کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا خبره نقل ده د الله له سنت موږ د رسول غوندنه دا غسترګز موږ د سترګو غوندنه دا قهر موږ د قهر غوندنه دا پوند موږ د پوند غوندنه دا تعجب موږ د تعجب غوندنه دا خنداز موږ د خندا غوندنه دا برابرې د موږ د برابرې د غوندنه چې کړه دا مسله ته برابر کړه هیڅ وخت کې جنجال او آیتونو کې او حدیث کې به ټکر مکرتال نه راشي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد اسحاق ابن راهوی حق سره همیشه ولذلك خلقهم قران کې الله فرمایي چې دی حق او باطل دا ټکر دی پر امر مخلوق پیدا کړي د وخت مليان لاړ ولی لوي ویل مړي مولا پیدا شوی دی واغه دي چې الله په عرش برابر دی او قران کې الله فرمایي چې هو معکم یو ډنډوري تبلیغات به جوړ کوه غیر اوس نو ورته ویل کده چې خبره ته کوي چې د شپې په اخر حصہ کې دلته راځي به دا خبره کې چې الله دې په عرش برابر وي اسما د عقیده را چې الله دې په عرش برابر وي د شپې په اخر حصہ کې دې ځل راځي ځکه الله جدا مسله اسما جدا ته دې مولان نو پښتنو کوي څنګه ټول حق حیران کې نس د الله د صفاتونو بارکه به
انسان صحیح عقیده لري دی لوري چې توحید په الاسماء والصفات ډیر کړه ته سړی قبر له سجده نه کوي بل چر علامات شنه وي خو چې کله اسماء صفات ورلا شي ایسته به پتی خوږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قصیده نونیه کې الماتوریدیه کې دکتور شمس الدین رحمه الله تفسیری پاس به بدی کې لیکلې به قتل دا پکار نو ورته دې دا معلومه شي چې رب العالمین پرتواله بل په سلورمه مسله کې دار اعلی چې الله تبارک وتعالى قایتونه نازل کړ اليوم اكملت نن ماته سو دین پوره کې نعمت ورته ویری نبی سین له دلته سوال راځي چې دا دین پوره کې ولې دې ورځ نه مخکې صحابه ورکه په ناقص دین باندې عمل کړي شیخنا و امامنا شیخ عبد السلام شیخ په تفسیر کې لګلی اصل کلام کې وې دې دا مطلب نه دی چې صحابه په ناقص دین باندې عمل کړي دې دا مطلب دی مخکې به کې احتمال د نسخ او د منسوخ او د ناسخ راتلی شو دې ورځ نه راپدې خو نور قرآن نشي منسوخ کېدی مخکې به دا مسله و چې دا کافر او غیر مسلم مشرکان راشي په دې کې ترمیم او تغییر وکي بس دا اوس پوره شو نور به کې شي نشي کېدلی تی د فضایل وغیرہ دا برازي د دې وجنه مولا قاری شه فرمایي چې دین د اسلام کمن او کیفن ارله حسره پوره دي شي نور ضرورت نشي چې پلانې او پلانې او پلانې عمر رضی الله عنه کله دا آیات واورېدو ایسته په جوړاش چاته پښتنه وکړه عمر بن خطاب ولې ژاړي قران باندې ډېر په سړی عمر شه وی قسم په الله چې دا دین موږ خلک ناقص شي ودا څنګه وی چې وشنی چې هغه تکمیل لور شي هغه به ورسره ناقص کیږي او رسول الله مرته اشاره کړې و چې دا دین د اسلام کړي دی دا کړي به ایسه داخله اور مات کړي به دا دین وګرځي او رسول الله فرمایي اولنې مسله دا چې فیصله په قران او سنت باندې نه کیږي نه موږ تاسو څنګه وایو تلاوتونه دي او تفسیرونه دي او اسقاطونه کې موږ بعض خلک وګرځي زنانه د حمل مسله چې د زګیدون مسله چې ال سر له مرتکی دي قسم لمراخلی والله فیصله په تاغوتی نظام کوي اېدا په تندې کې شرط دا ګونجوال نه راځي چې دا خدای الله قانون دا خدای الله زما کوم د الله بندگان په دې کې څنګه بل قانون راشي وغیرہ په دې کې به اومنه شي او اخره مسله ذکر کړ چې موږ به ګډوډ شي رسول الله فرمایي یو قسم د خشوع والا په کې پیدا نه کی خشوع به ختم شو بعد ابن شامل دا فرمایي به لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام بنوم پاتې شي د قران پاسه توري کړ کې پاتې شي جمعهونه به ډېر ډولې ډېر به مزیداري لیکن قران او سنت د هدایت نه بخالي رسول الله فرمایي بدترین خلک به د ځمکه بسر باندې دقه موليني دا اسمان لاندې د ځمکه بسر دې مولا چې برابر د فتنې راوځي په دقه مولا باندې بیرته به ورته ماميږي دا به په بل موقع کې ویل د خو لیکن دې چې چونکه مناسب ذکر شو دلیل به دې باندې چې په دې آیت کې الله په ټول بدعات باندې رد وکړي رسول الله فرمایي چې بدین کې وکړ وکي او هغه اصل په قران او سنت کې موجود نه یاد ساتي دا ګوره مردود دي رسول الله فرمایي چې انسان به د کوثر د وبونه منش رسول الله فرمایي بروي د عبد الله بن مسعود بدعتي انسان الله توفیق توبې نه ورکړي او رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ني منځ نه روزه نه دعوات نه زکات نه بل يوم الله دې انسان سره به نه مې سعید بن مسعود دغه قدنه کې روایت دی ډاکټر بورز باندې شکل ایدګا لاړو نه ته شو کوړه کوغه مزونه کول د منځنه ډاکټر د منځنه مخکې په ایدګا کې مزبه ناروا ده نفلي صحیح چې ورته دامه کوي دم دا سره غوسه شویل په منځ باندې الله مال سزا راکړي یو سره یو عمل کې ورته دا بدعت کې ولې په خیرات باندې الله مال سزا راکړي ولې په دعا باندې مال الله سزا راکړي خیرات جایز دی دعا جایز ده دامن جایز دی خو لیکن د رسول الله طریقه خلک به پیش کړه د ځانه د به مسلې کړي وې دا عمل دکړه د رسول الله سنت نه قران امام شاطبی علیه السلام پر وې د ابن ماجشون باندې دا خبره د عائشه رضی الله عنها نقل کړي ده عائشه به فرمایي وې چې کله رسول الله نه یو عمل نقل نه او چاو کې نعوذ بالله من ذلک وې دي کوم کې دا ګمان دي چې محمد په اسلام کې خیانت کړي دي علیه السلام ګوره څومره خطرناکه مسله هغه په اسلام کې خیانت کړي او زه چې مزلي پورا سړیم زګه په دې مړي کې دا کار کوم په دې ژوند کې دا کار کوم په دې واده کې دا کار کوم رسول الله کنه دی ویلې صحابه کنه دی ویلې خو زه کوم چې زه دا غونه ډیر پويګم د شاکره چې سړی ولري څه مخیل دی قران کې رب العالمین فرمایي د سورې کهف د ورسنی آیتونو مبارکې ډیر کړي انسانانو به عملونه کړی وي خو ګمان وکړي چې ولا ما ډیر کار کړي لیکن الله دا ټول برباد ابن کثیر د سورې احقاف روایت په تشریح کې فرمایي غالبا اول سمرایت کل قول وفعل کم یو قول او فعل چې محمد رسول الله د ملګرو صحابونو نقل نه هغه ګوره بدعت دي ابن کثیر به دا خبره ذکر کړي د سورې غاشیه روایت په تشریح کې عامله الناصبه عمر چې به سړی ولید شام علاقه کې سپینګیرو د ډېرې بندګۍ د وجه نه تپشوي او خارشوي سترګې نه وښ کلاړي شاورته ویل امیر المؤمنین ولې ژاړي وې دي آشنا کلونه عبادتونه کړې دي لیکن د رسول الله د طریقې نه خلاف الله به په خپل عبادت باندې جهنم مظلوم شي منسلل روجتلل صدقیتلل دعاګانې تلل دا ټول د رسول الله بری ترازو باندې وکړي چې د قران او سنت ته کړه عمل قليل في السنه خير من عمل كثير في البدع لګ عمل د رسول الله د سنت برابر دا ډیر چې برابر بهتر دي دا هغه عمل نشي کې د رسول الله طریقه دي سفیان ثوری فرمایي
وې په زنا باندې ابلیس زمره نه خوشاليږي لکه په بدعت بدعتي سره د خپل شي له دین وای پاغي مناظره کې چیلنج تعالی درکوي هم مبارزین مبارزونه د څوک شي موږ مقابله وکړو موږ اوسته يهودي کنه مقابله وسره وکړه چې ته مسلمان له چیلنج ورکړي دې ګور او زناکار سره چې کله ګناو کې هغه ته توبه وباسي یو بدعت دی فسق دی له متوجي فاسق دا منه چې شړی ګیره وخرایله اې دې مثال دا چې شړی دی داغه دوست را روان دي خپل وړو یا چاله وې اشپزلا چې خطر کاری برابر کو دا ارڅ مې تراوړ زوای ډیر عزت من رو را روان دي ملمه دي ارڅ برابر کې خو لیکن په یو ترکاري کې لګ مالګه کمي ولې عقاب کې وسره مالګه لګلې ده چې کله دا کور والا په دې کې دا نوړې ورخته کړه وې خپل مالګه بکې نه و ځل کې لګ خفا شو کنه شو چې څومره تاکید ما پتا باندې وکي په دغه مالګه راواخه سو په ترکاري کې ورواچول ورحاله کړه آیا دا ترکاري خپل لکی کنه خپل لکیږي فاسق نه الله لږ خپای چې دا کار ولې کړی دی ولیکن نور مسله قبوله د بدعت شي مثال ډیره مزیدار ترکاری برابر کده پاسه په یو څاڅ کې د تشمی تیز ورواچو څه د خلبه به سکو خوري دا د قشان مثال عمل وکوه اخر کې په یو شی ورواچو ټول پالش کړه ختم کړه دین ورستا نبی کریم علیه الصلاه والسلام بلال ویل چې اذان وکاشنا بلال سے اذان وکي د مسبحین منځ او د مازیګر منځ دواړه سره یو ځای جواب نه صلاتین وکړه سنت به کې ونه کړه په سفر کې سنت اهتمام علماء لیکل کې چاونه کې سمانات بني شو لیکن تحیت المسجد او تحیت الوضو وغیرہ دا بکې نوافل ماقام کمیږي نه په منځ نیمیږي نه هغه به درې رکعات کې د ماخوستن ویتر مشته او د قشان د سر سنت مشته او جواب بین صلاتین په دې مناسبت باندې وکړه چې په دې کې د ملګرو باندې تخفیف راشي او د غروب نور سره روان شو مشرکانو کې دا عادت چې هغه د غروب نه مخکې راتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام په یو کوانه سور شو د دې وخت مخ د قبله په طرف باندې او دا وبري صلی باندې څنګه تلبیه او دا شینه کول چې ملګرو له تعلیم ورکي او د دې د اخر شو د غرب په طرف باندې مخ د هجوم او اشهد الله اله الا الله دا دعاګانې ډېرې سخت دعاګانې ځکه د عربي فرض باندې دعاګانې ډېرې بهتر دي حتی تر دې پوري چې الله رب العزت ملائکه باندې فخر کوي چې د اسما بندگان څنګه راځي مشي وي او څنګه راځي مشي وي او کوم ځای کې راځي مشي وي رسول الله فرمایي وی په دې ورځ باندې الله رب العزت خلکو له ګناهونه بخي او په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث کې راځي دا دعا وکړه چې الله اسماء امت لا ستا حقونه چې په عمل کړی دي هغه مرته معاف کو د مخلوق حق چې په عمل کړی دي هغه مرته معاف کا الله دا یو سوال قبول کوي اجماع حق دا ورته معاف دی د مخلوق له نور ډیر په استقامت او په دمه باندې روان شو رسول الله ډیر د مدار سره او تر سره نو ملګرو باندې او تری وکړه وی ویل یا ایه الناس ای خلق علیکم بالسکینه لکه زره په دمه باندې راځي په دې تیزوالو دې منډه کې خو خیر نشته یو ورځ شړې چې په منډه باندې منځل راځي او دسته وګي کور کې او را روان شوي کوي برکات د نه لاړې خیر شي ار رکعت را ورشي د کپې اطمینان وشه زموږ څو ډیر ملګری اته او داس په ځای کې او داس وګي دلته چې کله جمع ودرې د شو دربار په برنده کې را شروع کړي داس تر سر رسول الله نه خلاف کار په دومره به د جمع شوقي د اهتمام شوقي به وختي ورته راشه کنه تحیت المسجد مو کا سنت مو کا تلاوت مو کا الله نه بکنه مو غواړه تکبیر الله کې به برخواله او د قشن به جمع کې پورا ته چې کله را روان شو جمع د ولار د کرکات جو کنه چې ډیر په دمه باندې ورش سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب فرمایي وی تاسو علم وکړئ د علم لپاره وقار ځان لپاره اهتمام ځان لپاره کوي دین ورسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شو کند واغې تر باندې لاړ خپل ضرورت پوره کړي او د شو چې خو د نیمګړې د شو د شونه کې لکه څنګه چې سړی منځل او دس کوي ځم په څه به کله اسامه صاحب کې نورو او کله فضل صاحب تاسو دې لګورئ د محمد صلی الله علیه وسلم سره آشنا خوې سره آشنا سید او سره آشنا امام او سره آشنا رهبر عمر ابن الخطاب ابو بکر د رسول الله وزیران دي په کار دا چې د ځان سره په سورلې باندې کې نولې وي لیکن اسامه یو تور غلام هغه ځان سره کېنو فضل صاحب کېنو دي کې د محمد صلی الله علیه وسلم عاجزی ده چې اے خلکو دا ګوره د شو ساده غوني حج کوي په دې کې دا تکلفات نشه تشریفات چې الیک لری رسول الله را روان دی او ګارد را روان دی او پلان را روان دی او دا عام انسانانو غوندي عمل کوي دا ټول ګوره موږ تاسو تربیت راکې دي خلکو ځان مخکې خلک روان کړي ورسم روان کړي خلکو له ژوند څخه کړي ځان له ژوند څخه کړي نه ساده عادي عبد الله بن مسعود فرمایي انسان له دومره شر بس چې دا په جامعه کې روان خلک ورته ګوت نه شي چې خپلانه دا دي هغه به دا دي خو چې کله خطه شو نو اسامه سے ورته ویل یا رسول الله وتا دا اوس نیمګړې ونه کې د خصوص مونږ راغره مصدلفه ټیمه رسول الله ورته چې الصلاه امامک موږ مخ کړي مطلب دا دا اوس نیمګړې څه کوي چې د ذکر مې کړې دي چې لپاره مې دا اوس کې کله چې منظر لپاره اوس کوم به پورا اوس کو یو سړی به اوس ذکر کوي یو بل مسله کوي کتاب دینی مطالعه کوي او هغه لپاره چې نیمګړې غونډه اوس چې اسم منعت پکې نشته دغه نور سره مزدلفه لا دا ماخه مونږ مو کې د ماخصن د دواړو ځکه چې د ماخه مونږ مو کې ملګرو لوري دی وکاو نه د پالن نو کته خطا کوي
هغه چې کله کته کړی به بشری ما خصن منځو کی دي کې موږ داسې هڅه رسول الله راکړه چې تکله ماقام ما خصن معنا دا چې ماقام په قضا غوندي شي ظاهري موږ له قضا کار خو شریعت کې د قضا نه وای ماقام روسه کما خصن سره بعض خلکو کې دا عادت دي چې ماقام منځو کې متصل بشي ما خصن کې جمع بین صلاتین کوي نه ماقام منځو کا لګا اسکارو کا لګا صاحب کې ولا دغه نو سره ما خصن به وځي کا رسول الله دا تربیت موږ راکړي ا دین ورسته پیغمبر علیه الصلاه والسلام آرام کو سملس نوافل به بریښ باندې نشته ولی نشته کته د شپې تهجد او نوافل کې نو سبا خو د بیلوه مسله را پاتې ده سبا غټ کارونه در بغاړه دي لیکن که وسړی د تهجد شوکې هغه تهجد کوي جائز دی خو الله د خوانه ور باندې مسله نشته مخالفت مې نه کوي چې خلکو هجوم د دې وخت کې وچیر د ماره خو راځي خدا مسله به حکم عام سنت مونږ کړه چې ویتر نه دي کړی لیکن د رسول الله د نور ته احادیث معلومه چې د ویتر قضایشته د ویتر به ورسته کړی سبې ټیم کله چې دا وکړو سبې وختي روان شو چې کله روان شو صحابه فرمایي حتی تر دې پورې موږ د شګمانو کې چې سر داخل شوی دی خو مونږ راځي چې کله مونږ راځي دعاګانې او غوښتلې په دې دعا کې وخاندل ابو بکر څخه ورمای نظر راغی د عمر څخه ورمای نظر راغی او د نور راختونه مخ روان شو مشرکان دلته ورسره روانېدل رسول الله نے پوښتنه وکړه یا رسول الله څنګه وخاندل وی خاندان په دې وکړه ما الله له ویلو چې الله ستا حق سماري وتیانو لماف کا به دې مخلوق حق مرته معاف کا وی انت خپل حق معاف کې د مخلوق معاف نه کې ودلته د مخلوق حق مرته معاف کې ستا امتیانو له ودا ما معاف کړي الله وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وی ابلیس دې کیند په سر باندې شګه باندې وی وملیدو او دا چې سوري جوړ کړي چې ما خدای مخلوق برباد کړي او دا ټول رب العالمین معاف کړه د چې رسول الله فرمایي لکه د مور چې نه را پیدا شي حج دا ګور مستقل عبادت دی چې کله سره د رسول الله سیرت وګوري به د حج مثلا څومره ګناهونه به دي کړی د بدر په ورځ باندې او په دې ورځ باندې ابلیس وړل خوارو زاري کبیره ګناهونه مې مرته معاف کړو خو به شر چې کلک توبه وباسي د توبې مسله مخکې موږ ویلو په خپل باندې د الله نه وکنه زړه کې په مانته د الله حق الله لور کول د الله لپاره ګناه پر خودل د ګناه په ضرر باندې ځان پویول ډیر زر توبه ایستل د مخلوق حق مخلوق لور کول د زیات ګناه نه هجرت کول نیکان ملګری ځان انتخاب او قبل الغرغره ځم په نه کې به استعمالای کبیره ګناه موږ ویلو اخر ویلې شي پای کې حدی لعنتی غضبی د مولا ګناه د بدعتي ګناه چې اصرار سره کیږي د مخلوق حق تلف خو دې به دا مطلب نه چې اوس موږ دې ګناه لا کار وایو کار ورته وای نه دا مسله چې کله وکړه او نور روان شو راغی په مینا په دې منځلې لار باندې راغی د غټي جمرې لا دې سره تلبیه ویلي او دا و جمرات ویشته دې چې کله ویشته دې سره به تلبیه ختمي کی نور راغی دریش پیته او خانه په خپل لاس باندې حلال کړ عليه الصلاه والسلام سلو خانه ځان سره ویلو الله رب العزت ورته ویلي فصل لربك وانحر منذ خپل رب لدی او قرباني وکا ودا خپل بډ ورته دا چاړو سره او خان به نحر به کو یو بل دریش پیته پوري علي شبلوی د کاکا بچو زمو وی غنور ته وکړه ځان سره به کې شریکم کې اې دینه دا خبر معلومه شو شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن حزم رحمهم الله دا ټول علما دا فرمایي چې کله د قرباني په سروي باندې تا چاړو راخل نه خرڅول هم شي بدلول هم شي څوک ځان سره به شریکول هم شي هغه ځان سره دا کړو دا اشکال او سوال ځان نمبر اوله چې پیغمبر څنګه دا سره وکنه لاله دا خو د مال ځای ده موږ د الله یو زموږ مالونه د الله دي دا ټول سروي د الله دي دا زمکه د الله ده بندگی به د الله کو چې الله موږ له ویل خو موږ یې کو کنه دي کې چې اسراف دی بعض خلکو په ځین کې دا مسله چې دا خو د اسراف کې پلان وکي او به ملګرو لوي وي دا څومره چې مال لال کړی دا ټول دې دې د شلک له وکړه والي دې کې باندې کې وکه مبارک وخړل څومره چې ضرورت او خوروم به څه وسکله نور یو کوم خیر خو په دې خو کې ګډیر فضیلت او ډیر برکات دغه نه ورسته الله نه یې وغوښتلو وېزما دا وخت کل کړ اول دا کی طرف وخت وخړل رسول الله ګور په وخت وخړېلو کې په سر ګمن زولو کې پراکړه ورکړه کې په چپلي اغوستلو کې په جامو اغوستلو کې په دې ټولو کې ګور د خلاص مسله کړې دا مستقلی عبادت ته دین کته چپلاس ډیر متکبرین دا خبره کوي موږ به چپلاس باندې استعمال ولې څه وشي رسول الله په وړاندې وشړي دا کار کوي ام د شي شي هیڅ اخلاص باندې فلش دا مستقلی عبادت دا اوس بل خبره چې شیطان دومره خوري موږ باندې کړي په چپلار باندې تلل او چپلاس باندې استعمال ولو خوراکونه به کول او ورکړه کول او اخصل دا ټوله مسله راغلي کچیرتا په دنیا کې وسړی دا کې لاس نه استعمالي چپلاس استعمالي یاد ساته اخرت به موږ به په چپلاس باندې چې عمل نامه په چپلاس باندې درکړه خو ورځ پیدا کې کبا شوې خلاص باندې ورکړه راکړه فراق سکا حدیث مشکات کې راځي عائشہ به فرمایي چې دې شی په اړه خلاص استعمالو ګوره وخت دا خلاص کی طرفو چې کله دا وخت کله به تر حل ویلي په آشنا دار په ملګرو تقسیم کا دی ورته ولي ویلي
رسول الله ورته خبره وکړه چې نور وګوره زه وفات کیږم او خیر ملګرو لدا چې انساجي ولکه سړی وای چې د مرګ څه معلومات کیږي د اسما د لاس نه خزان سره وساته رسول الله دې ملګرو خپل غنخه کې خو او دا به صحابه چې کله مریضان شو بری کې تبرکات هم او بو کې به کې خود راو بعد دغه هغه به وسکلی الله رب العزت رسول الله دې درنو ایسه برکت به کې چلو زکه برکت د چارو خو نه وي وګوره دا آیات سره د رسول الله ویښته زما ته ویښته نه د پیر شه ویښته نه د شیخ شه ویښته نه د مولوی شه ویښته نه زما ته ویښته د ګناهونو نه ډک دي ګناهونو نه زما ته داوود صوب د ګناهونو نه ډک دي رسول الله دې چې کله هغه مسله هغه جدا خبره مونږ په هغه باندې قیاس نه کوو دغه نور څه به راچب تر بيخته دی چې کله دا کړه او به ابو طلحه ویلې وی اشنا د ځان سره وساده داستا شو دا به هغه سره ساتلی وسم داخله کې پلانې چې مبارک دا هغه ځای کې خرقه دا هغه ځای کې وختري او پلانې دی بارے کې څه مسله مونږ ګویو چې چیرته په صحیح احادیث او سند باندې دا شی ثابت په دواړو سترګو د رسول الله وخت کو څه کې دغه په خوره موږ د دنیا ما په هغه ټول سترو سره نه به احترام ده څه ده کنه دا او چې په صحیح حدیث باندې دا ثابت شي شاه اسماعیل شهید دا مسله چې کله وکړه یو دم به خلکو بلوا وکړه هو دا خو رسول الله وختونه انکار کوي دا خو رسول الله تبرکاتونه انکار کوي اړي روکیا سره حق پرس عالم وي سره خلکو باندې بدنامو قران او سنت دي خلکو له پیش کوا کله به دا انګريزانو جنټان دي کله به دا انګريزان دي قسم په الله چې بخو کې ما انګريز درې نیو سلوري غنټه مو سره دا په خپل کې نه پورته کیږي تنخواګانې به اخلي مېش په مېش ولدا د انګريز بچین دي هغه حق پرس خلک چې د قران او سنت ولري هغه دوی په انګريز نامه باندې معرفي کوي وې دا انګريزان دي او د انګريزانو جنټان دي او دا پلانیزه کې پیدا شوی دي او الته پیدا شوی دي او دوله دومره تنخواګانې راځي او هغه تنخواګانې راځي په دې خبرو ګوره څوک د چا به دوکني شي تحقیق دا پکار دی شیخ اسماعیل شهید قران هم ځان سره واقع بخاری را واقع بچا مخله ودرید ورته ویل وکا عالم هغه بیا وته د رسول الله دی وختونه انکار کوي نه وېداس ما قران دی او داس ما سنت دی بخاری دا زید دوالو سند تعالی پیش کوم دوی چې دا خبره کې چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی دوی د مال په سند باندې پیش په دوالو سترګې زمانه په وهیتو ټول حیران کېناست به خود سره بل دلیل نه کنه مشرابي باغ کتاب ویل شناسو غب شپ شوشتو هغه به دا خبره کوله چې دا هغه ورته دا هغه چپن اجي چې به کله د شپې نو وخت کې شي کولی هغه چې دا وخت پلاني راوړل او انته خود له دلته اې دی وجن عبید السلمانی په نام باندې تابعی دی وې د رسول الله یو وخت چې مال راشي د دنیا ما په حد ټولو نه مال دا بهتر دی منګ لم بهتر دی کنه دی خو چې کله په صحیح احادیث باندې ثابت شي دا مسله غب شپ کې نه تعویل ما ویل کې نه دا مسله چې وکړه هغه نه متصل نور لاړو طواف وکي چې طواف وکي مونږ وکي راغی باز ملګرو دا مسله وکړه چې دا لاړ نه دی مکه زر لاړو بیرته زر راغی بیرته راغو باید صحابه دا ویل چې دا خلانم نه د رسول الله بس پوچا تادی سره لاړ او بیا راغی او په دې مقام کې به سوالات او جوابات شو شاول یا رسول الله جمرات په مخ کې وشتي رسول الله افعل ولا حرج شاول یا رسول الله سر می خړې له افعل ولا حرج دا باز مولان نه دي دا عوام خلک چې حج لاړ شي بالکل دی پوج لري ولې دی حج نه توبه ګار کزان دی وګورم به دم در باندې لازم شي ګډ حلال کپلانې د حج په امور کې لږ سره تساهل پکار دی افعل ولا حرج افعل ولا حرج پیغمبر تاسو انساني موږ له وکړي چې عوام باندې شفقت پکار دی دا غوسه بچی دي چې مسله بګراله واقعي کې بالکل د الله او د الله رسول مخالفت نه د عقیده مسله نه و دا مسله چې وکړه به تبلیغ شروع کړي تبلیغ مسله کې چې په خپل مبلغ دی وی ویلې و ان زمانہ دا زمانہ چې دا راوګرځ څنګه چې په بوخان دا زمانه و کال 12 میاشتې څلور په کې د عزت محرم دی ذل قعده ذل حجه او رجب د مزار دی دې کې راوګه په هغه چا باندې چې د عزت د میاشتې به دوی بل میاشتې له اړول په دې کې به جګړه وکړه باقي کې بیان کوله او به ویلي دا کوم ورځ ده صحابه خاموش شو وې د جمعې ورځ نه ده وې دا به ویلي چې دا کوم میاشت ده صحابه به حیران غلي شو وی ولې د ذلحجې میاشت نه وې دا کم ځای دی صحابه حیران غلي ودرېدل وی ولې دا مکان ده وې دا د رسول الله ملګری ګوره ورځ د جمعې ورته معلومه و مې د ذلحجې ورته معلومه و زید مکی ورته معلومه خو هغه ویلي کې د رسول الله ورته بل نوم انتخاب کې معنا ده دا موبایل چې دا پستر باندې ښکاری خو چې صحابه ول پیغمبر ویل چې دا بل شي د ټکه او سره منل دومره دبنا خلکو د شمه کوچ ما عقل نه منځ مو ته عقل بچي به ورته ویلي وستاسو مالونه ستاسو ویني ستاسو عزتونه په یو بل باندې حرام لکه دا ورځ په دې میش کې په دې ځای کې لا وصیت لوارث وصیت به وارث نشه دی ورته ویلي به رسولمنه مکو ګوره چې وجه د پلار یو چا وی ته هغه پری دي څنګه ټول وجه لکه موږ څو اکثر پښتنو کې د عادت دي چې دښمنی شروع شوه د کار سره به کیوله قتل پلار کړي وجه به کې بچي قتل بچي کړي وجه به کې پلار ورور به کې وجه وي د سره ده سر به پټول دی کار سره به کې وجه رسول الله فرمایدا کارونه
دا یو مکه وای تاسو به ویل شیطان نو امید شو تاسو د بندګۍ نه معنا دغه نور بندګۍ نشي کېده خو یاد ساتئ دې خبره سره ډېر احتیاط کوئ چې دوکم نکي موږ تاسو اکثر ګور بدی دوکې عقیدم د قران او سنت دا ګناه کوي شي خیر دی دا ګناه کوي شي خیر دی دا نه ځان به د شي میوادارونه جوړي صفاونه صفا میوه صفا اوب کیسونه کیسه ګل کیسه خوشبو به خلکو لور کوي چې ته په لار روانه خلک ته وګوري چې د معاملات صفا د خبره صفا به شیطان د بچیدو لپاره ډیر طریقې یو د رسول الله تابعداري مخکې ویلو موږ اذانو قران لنا سو سوره بقره او آیت کرسی او سوره بقره ورسنه ایتونه او د ذکر جدل و ذکر رب العالمین او د درې سورتونه لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله وامنت بالله واعوذ بالله فالله باندې ایمان او د الله معرفت او د الله کارونه باندې رضا وا د الله د نعمتونو شکریا وا اخلاص او صدق او امر بالمعروف او ګناونه پر خودل وا نیکان ملګری انتخابول قران کریم کې تدبر او به ورته د قصاص مسائل ذکر کړل به سبم تبلیغ وکي درې ورځې ورسره به تعلیم وکړو به چې کله عاجزي علاقه لړاغې نو په دې وخت کې مازیګر مونږ وکي ماقام وکي ما خوستنه د سبي مونږ وکي عائشه به ویلي ویتلاړه ش عمره وکا سبي مانځي کې بدل ان شاء الله به سره ملاقات کوو و مسلمان فرمایي وې مریض وم اوخ باندې ما دا طواف کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شروع کړو او دا سورته ویلي وتوري دا سورته شروع کړو و چې کله مونږ خاص کې هم څه ډار کړو ته به جهاد علاقه باندې اسم مدینه منورې له طواف ځکه ونه کې چې مخکې طواف کړی دی چې بای صحابه ویل چې دا خو طواف پیغمبر نه دی کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه مونږ چې په یو لګ دی هغه پری دی او مدینه منورې لسی درې میاشتې نور رسول الله شون پاتې محرم سفر او ربیع الاول په دې درې ربیع الاول کې به دا وفات کیږي دنیا نه رخصتيږي علیه الصلاه والسلام چې دا زه پری دی او مدینه لسی مدینه کې ورته غټ کارونه متوجي دي کم کارونه څنګه هغه ان شاء الله کې در روان چرشه پروز باندې ژوند او باغې باندې تشریح خبر ان شاء الله وکړو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین